أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. امام حفص رحمه الله شجر نسب دې بالا چې ذهن کې کینی کله کتاب کې شته د خور ور پورته چوکاټ په شکل باندې چې تاسو ته امام حفص رحمه الله پوره نوم د ابو عمرو د ابو عمرو باندې ما مخکې تاسو ته خبره کړې وه کله چې دا د عمر سره واو لیکل شوی د عمر تلفظ کیږي او که دا ور سره نه وي بیا به عمر تلفظ کیږي هر ځای کې چې راغی دا یو قاعده ځان سره یاد ولرئ دا اوس عمر ده که نه خو چې د سره واو لیکل شي نو بیا به دا عمر تلفظ کیږي. ابو عمرو حفص بن سلیمان بن مغیره اسدی دا یې پوره نوم ده. د پیدا شوی دی د تاریخ پیدایش ده تاریخ پیدایشو ده 90 هجری. تاریخ وفات ده 108 هجری. په دغه کال دی پیدا شوی او په دغه کال باندې دی وفات شوی. دی رحمه الله د چې چا نه قرآن زده کړی هغه د امام عاصم. امام عاصم پورا نوم څه شی و؟ امام عاصم بن ابي النجود کوفی او تابعی. صحیح شو؟ دا د استادو د امام حفص رحمه الله استادو. د امام عاصم رحمه الله استادان سوگو ابو عبد الرحمن عبد الله بن شو حبيب السلمي دا من شو ها سلمي یا سلمي ګرځه. بل استاد وو سوګو ابو مریم زر بن حبیش. صحیح شو؟ دا بل استاد د دواړه استادان او البته د امام جزري په نسبت باندې د امام جزري په نسبت باندې یو بل استاد مو ابل تراکته سوګو ابو عمر بن سعد بن الیاس. دا ورته امام جزري شریکي ښه مشهور دا دوړه دي. دا نقطه یاد ولرئ چې ورته د امام جزري خبره شو امام جزري دا دوه مني دا درې ورته اضافه کوي او امام جزري نه بغیر دا دوه استادان مشهور دي په ټولو کتابونو کې همدا لیکل شوي دي. بیا په دوی کې دغه حضرات چې دي دا حضرات دا د چا شاګرد ده؟ عثمان بن وایرته. دوهم علي بن ابي طالب. ابي بن كعب. زيد بن ثابت. پنځم عبد الله بن مسعود. زر بن حبیش دا به اوس فی الحال پاکم ها دا څنګه چل رہا
د ده استادان شو څوک؟ عثمان بن عفان، بل عبد الله بن مسعود. دلته چې کوم دریم استاد و هغه څوک و؟ ابو عمر بن سعد بن الیاس. د چا نه زده کړی و؟ عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. دلته اوس وګورئ، امام عاصم زموږ استاسو د قرات امام، دا نقشه هم داسې په ذهن کې کینو، هم داسې په یادو زده کوي. د امام عاصم پوره نوم ابو عمر حفص بن سلیمان بن مغیره اسدي، دا یې پوره نوم ده. په 90 کال کې پیدا شوی او په 180 هجری کې وفات شوی. د ده استاد امام عاصم بن ابي النجود الكوفي تابعي، دا د استاد زموږ استاد د امام استاد امام حفص. د امام عاصم رحمه الله استادان چې دي هغه بیا دا دوه کسان دي، ابو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي او ابو مریم زور بن حبیش. دا دوه د استادان دي. صحیح شو. البته امام جزري رحمه الله ورته یو دریم استاد هم ذکر کوي چې ابو عمر بن سعد بن الیاس. د امام جزري په قول باندې د درو استادان څو دي؟ درې دي. خو دغه استادانو د دغه دواړو بلکې د دریو واړو استادان چې دي مستقیما صحابه دي، خو صحابه کې معلوم خلق دي. د ابو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي استادان دا حضرات دي. ټول ګره خلفای راشدینو کې یوازې عمر پکې نشته، خلاص درې واړه پکې شامل دي: عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، ابي بن كعب، زید بن ثابت او عبد الله بن مسعود. صحیح شو. همدغه شان ابو مریم زور بن حبیش استادان چې دي دوه تنه دي، عثمان بن عفان او عبد الله بن مسعود. هغه دریم استاد چې د چې امام جزري په قول باندې دا ابو عمر بن سعد بن الیاس، دغه استاد عبد الله بن مسعود. بیا دغه حضراتو او ورسره د دوی د چې کوم استادان دي یا دا د دوی ټولو استاد جناب محمد صلی الله علیه وسلم. صحیح شو. ګوره دوی هم د رسول الله نه قرآن زده کړی، ده هم د رسول الله نه قرآن زده کړی، هغه هم د رسول الله نه قرآن زده کړی. صحیح شو. یعنی عبد الله بن مسعود چې دلته په ابو عمر کې ده، هغه دلته هم ده، هغه هلته هم ده. صحیح شو. یعنی هغه 5 صحابه چې هلته دي، دا 3 چې دلته ذکر شوي دا هم په هغې کې موجود دي. یعنی تاسو د دغه خلکو هغه صحابه خو لږ خلک نه وو، بلکې دا هغه زبده صحابه دي، یا دا هغه صحابه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل نږدې پاتې شوي دي. یعنی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خاص شاګردان دي. نو د امام حفص رحمه الله سلسله د قرائت رسول الله پورې په 100 طبقو کې رسیږي، په دریو کې. اوله کې د استاد امام عاصم ده، په دوهمه کې د امام عاصم استادان ابو عبد الرحمن او ابو مریم دي، او په دریم کې مستقیما صحابه دي. نو دریو نه وروسته څلورم هغه کې چې دن هغه خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قرائت او د قرآن کریم د زده کړې هغه سلسله ورته رسیږي. څوک چې څومره رسول الله ته نږدې وي دومره به د هغه قرائت سلسله قوي او معتبره وي. خبره ورسېدلې. اوس د دې حضراتو مستقیما د رسول الله نه زده کړی، مستقیما د رسول الله نه زده کړی. د دوی د قرآن او د امام عاصم قرآن فرق کوي. بیا د امام عاصم سره د امام حفص نه وروسته چې کوم، ځکه چې دوی مستقیما هلته واسطه کمه ده، و دوی مستقیما د صحابه ونه ویله ده. و د امام عاصم په مقابل کې خو د دوی مرتبه جګه شوله، د دوی په مقابل کې د دوی مرتبه ده، ځکه چې دوی مستقیما چا نه ویلې؟ رسول الله نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقیما د الله تبارک وتعالی خو نه جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې امده ته راغلی چې پرون موږ ته وویل چې رسول الله چې کله زده کوو ورخطا به و چې دا خو قوي بوج ده. نو بیا ورته الله تعالی ورته چې ته هغه کېږه مه، ورخطا کېږه مه، لا تحرک به لسانک
لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه. من به دا قرآن ستا په سینه کې ضرور جمع کوو. نو دغه نقشه ځان سره یاد ولرئ. دا کتاب کې پرته ده همدغه شی، نو کتاب کې به لږ خورا ورئ، دلته تاسو کولی شئ چې په ښه ترتیب سره دا زده کړئ، انشاءالله اسانه به وي. حبیش او د یو د دغه استاد یو د عبدالله بن مسعود، د دغه استادان دوه دي، دا سړی ده او دا دوی استادان دي. صحیح شو؟ او د چې دی نو د دغه استادان چې 15 صحابه دي، دا 15 واړه کاتبین وحی دي. دا زید بن ثابت او ابی بن کعب او دا چې دی زید بن ثابت یوازې کاتبین وحی نو، دا د خلافت په دربار کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کاتب هم وو. یعنې دا دغه وخت لکه یو نیم هغې که نه مرزا قلم چې ورته وایي، دا دغه وخت مرزا قلم و. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه کېږي، د خلافت په دربار کې د کوم فرامین چې صادرېدل، دا خو امیرالمؤمنین خو نشي کولی دومره فرامین صادر کړي، یا خط چې راځي او خط چې لیږي، هغه خط راغلی خط به ده ته لوستل او یا د هغې جواب ورکول، دا ټول د زید بن ثابت کار و. او د خلافت په دربار کې او د خلافت د مخکې کاتب وحی او د رسول الله په زمانه کې و. حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د نه کار اخیستی چې کله به دی نو بیا به علي بن طالب بیا راغوښته. یعنې اولنی کاتب د رسول الله هم دی پاتې شوی. اکثر فرامین به چې راتل زه په توسل باندې به راتل. صحیح شو انشاءالله؟ سوالونه حل شول؟ زده شول؟ زما دا خط ډېر ښه نه ده، خو نو برحال ګزاره پرې وکوو. خط ښه وی دا به لږ نور به مو خوند کړی و.